پس لاغي عیسی ناین نومي خاریه ته لاړه. د هغه سره خپل موریدان او نور ګڼ خلک هم ورسره وو. کله چې هغه د خاریې دروازې ته ورسېده نو یوه جنازه یې ولیده. دغه جنازه د یوې کونډې د ایکي یو زوی وه او د دې سره د خاریې ګڼ خلک وو. کله چې مالک عیسی هغه ولیدله نو زړه پې وسوځېده او ویې فرمایل بس نوره مه ژاړه. د دې سره هغه ور وړاندې شو او د جنازې په کټ یې لاس کېښودلو او جنازه وړونکي ودرېدل. بیا هغه وفرمایل چې راپاسه یې زلمیه. هغه مړی کېناسته او په خبرو یې شروع وکړه او عیسی هغه خپلې مور ته بیا حواله کړ. په هغه ټولو خلکو باندې زبردسته یره خوره شوه او هغې ټولو د خدای پاک ثنا وویله او ویې ویل چې زموږ په منځ کې یو لوی نبي راښکاره شوی دی او خدای پاک د خپلو خلکو د مدد دپاره راغلی دی. عیسی چې څه کړي هغه کیسه د یهودیا په ټوله علاقه کې او خواوشا کې خوره شوه. د یحیی موریدانو هغه په دې هر څه خبر کړ. هغه خپل 2 موریدان راوغوښتل او مالک له ولیږل چې تپوس وکړي چې ته هغه راتلونکې یا دا چې موږ د بل چا انتظار وکړو. هغه پیغام وړونکي عیسی له لاړل او ورته وویل بپتسمه ورکوونکي یحیی موږ تاله رالیږلي یو چې تپوس وکړو چې ته هغه راتلونکې که موږ د بل چا انتظار وکړو. هم په هغه ساعت عیسی ډېرو خلکو ته د بیماریانو نه شفا ورکړه. تعاون او بد پیریان یې لرې کړل او ډېرو ړندوله بینایي ورکړه. بیا هغه موریدانو ته جواب ورکړ چې لاړ شئ او هر څه چې تاسو اورئ او ګورئ هغه یحیی ته ووایئ چې ړانده بینا کیږي، شل ګرځي، جزامیان پاکیږي، کاڼه اوري، مړي بیا ژوندي کیږي او غریبانان ښه زیری اوري. او بختور دی هغه څوک چې ما نه ازاروي. کله چې د یحیی موریدان رخصت شول نو عیسی د هغه په هکله خلکو ته وفرمایل چې تاسو د څه لیدو دپاره بیابان ته تللی وئ؟ یوه لوښه چې باد خوځوله څه؟ نو بیا تاسو د څه لیدو له وتلی وئ؟ یو کس چې قیمتي جامې اچولې وي. ګورئ د چا چې قیمتي لباس وي او عیش عشرت کوي هغې په محلونو کې ژوند کوي. نو بیا تاسو بهر د څه لیدو له وتلی وئ؟ یو نبي لیدو له؟ او زه دا ویم چې د یو نبي نم ډېر لوی. دا هغه څوک دی چې د چا په هکله چې لیکلي شوي دي چې ګوره زه خپل پیغمبر ستا نه وړاندې لیږم چې ستا مخې ته لاره تیاره کړي. زه تاسو ته ویم د ځمکې په مخ بل څوک د یحیی نه لوی نشته، خو بیا هم د خدای پاک په بادشاهۍ کې د ټولو نه کمزوری کس د هغه نه لوی دی. او ټولو خلکو چا چې د عیسی خبرې واورېدلې نو سره د معصولچیانو یې د خدای پاک لار سمه وګڼله، ځکه چې د یحیی نه بپتسمه اخیستې وه. خو بې د فریسیانو او د شرع د عالمانو نه چا چې د هغه د بپتسمې نه انکار کړی او د ځان دپاره د خدای پاک د حکم نه مخ اړولی. د دې پیړۍ د خلکو مثال په څه درکم؟ هغې د چا په شان دي؟ هغې په بازار کې د ناستو ماشومانو په شان دي. څوک چې یو بل ته چغې وایي او وایي موږ تاسو ته شپېلۍ وغږولې او تاسو ګډه ونه کړه، موږ جړه انګولا وکړه او تاسو ویر ونه کړ، ځکه چې بپتسمه ورکوونکې یحیی راغلو چې هغه نه روټۍ خوړله او نه یې میس کړل، نو تاسو ویل چې په هغه پیریان ناست دي. او کله چې ابن آدم راغلو چې خوري څکي نو تاسو وایئ چې ده ته وګورئ دا ګېډور شرابي د معصولچیانو او ګناهګارو دوست دی. خو بیا هم حکمت په خپلو کارونو کولو صادق ثابت شو.